پلارجانه ما ته دعا وکړه پلارجانه پسې دې کمه دي پلارجانه ما ته دعا وکړه. ته اوس بیا په کوم غلط کار پسې روان یې؟ ما پلارجان ته ویلي وه مور چې ورځ به دی زما په اړه په ډېر فخر سره خبرې کوي او هغه ورځ راورسېده. ټچکلې او د ټچکلې شرکت بلدوزر به په دا کور کې ووینئ او هر چا چې به په ما باندې پسخان وهئ هغه دې خبر سي چې د سچن ټچکلې کار سم سو. پلارجانه دعا راته د دې تر مخه چې دی د بلدوزر څخه کار واخلي نو خرڅ به کړي خپل پورونه به په ادا کړي. وایي چا چې مخ نه یې پرېولی نو په مردار مخ باید خبرې ونه کړي. په یو ښه کار پسې روان یم نو ښه به دا وي چې ته دې په دا مرداره خوله زما سره خبرې ونه کړې. پلارجانه ما ته دعا وکړه یو ګړی پلارجانه دعا راته وکړه. تو خو یې راوله بیا به درته وکم ناکي په ناکینو ولې دعاوې درته وکم. دا هم ښه خبر ده پلارجانه ښه خبر ده. مور زما د بلدوزر دپاره سپلني تیار کښېږده. سمه ده زه بلدوزر راولم. سمه ده ورسه. ورور جانه زما یوازې عکس واخه. یوازې دی په فکر کې پنډه خبره واوره یو ارزانه خطاط راوله او پر دې په ولیکه د ټچکلې او ټچکلې شرکت بلدوزر ورسه او په سره رنګ ورسه و ټول رسمیات پای ته ورسېدل. اوس ته بلدوزر بیولی سې زما اوس زه ستاسو څخه هېڅ شکایت نه لرم خو تاسو خپلو مدیرانو ته ووایاست چې د سچن ټچکلې سره دې هېڅ ډول ناجایزه نه کوي. اوس مو ولیدل څه وسوه تاسو ولیدل وروره چې څه وسوه. دا بلدوزر مې څنګه خپل لاس ته راوړئ. د هغه رقم په راتلونکي کې که چا هم د یو څه کولو هڅه وکړه نو دا ټوله وداني به زه په خپل تصرف کې واخمه او پر وبه لیکمه. ټچکلې او د ټچکلې شرکت ښارواني څه وایه؟ دا دولتي اداره ده دلته نارې مه وه. ما خو خپل احساسات او وایي وسه دا احساسات په کور کې ورته ووایه او د بلدوزر ژر بوځه.